چوک مردان کې 12 کاله پس سینما کولاو شو څه ویل غواړي خو لکه زه به دا ووایم چې لکه ډېر ښه کار وشه ځکه جي چې پېښور ته به تلو 800 به هم کرایي لګوله 700 هم ټیکټ ورکوو او جي چې راتلو به 2,500 روپۍ به لګېدې او بل د دې ځای ټیکټ هم لکه مناسب دی 300 روپۍ دی نو موږ دا وایو چې دلته که زموږ هر څه سره 2500 روپۍ ټیکټ د فلم 300 دی نو به دا منګه وکړه دا سینما او انشاءالله مردان والا دپاره ډېر ښه دغه دی خوشخبري ده فلم شایقین لکه مطلب شته اوس هم ډېر زیات فلم شایقین شته او فیسیلیټي سینما او دنه نو لازمي ده چې دغه وکړه نو بس دا خو شو لکه انټرټینمنټ دی مطلب خلک چکر راځي سیل راځي چکر راشه سیلو کې نو زره اوپر سړی خو دا کار دی چې په لوپره به ورځي نو فلم دې چا خوخي شهید ارباز خان پبلک سوی دا عوام سو رجحان دی مطلب چې راشي نو خوشاله دی عوام کنه عوام راشي داسې په دې دغه کې ګډیږي په ایمان داسې خوشاله اکثر دا مرګري می د تم ترازه یو گروپ راځي او ډیر خوشاله دي نور دې سو په جنګو کې سو خو اوس هغه وخت کې یاسمین خان و د دینا اسمیلا غاړي وکنه او مسر شاهین و پکې داسې لکه ډیر جنہ کې په نادر ممتاز او جنہ وا پکې مردان کې سینما کولاو شو मशहूर माहिर अमलियात तावीज़ात पीर सैयद फिरोज शाह हर काम 100% गारंटी के साथ मोहब्बत में नाकामी कारोबार में रुकावट घरेलू झगड़े मियाँ बीवी में इख्तलाफात बैरूनी सफर में रुकावट औलाद का ना होना हर मसले का हल गारंटी के साथ होगा। एड्रेस पेशावर सिटी GT रोड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू क़दरमनो मुराद अली काटलंगे मा द फरवास टीवी लखवा औनन मौजूद मा په مردان کې قدرمنو کله چې د فلم د عروج دور او د ډرامې د عروج دور نو مردان د چانه رسونو مردان کې بشوبې سرګرمۍ ډېر زیاتې ویل د ډېر زیات ډرامې جوړې ډېر زیات پروډکشن هاوسز ډېر زیات ډایرکټرانو ډېر زیات پروډوسرانو ډېر مزیدار ډرامې به جوړې دي د ډرامې سره سره د فلم په حواله سره مردان د چانه رسونو دلته تقریبا چې 15 سینماګانې وي ننداره سینما ګولډن سینما سپینزر تاج او PRC سینما ډېر مزیدار خلک به انټرټینمنټ راته د لری لری نه سواد نه د بونیر نه د یو ځنه د بل ځنه خلک انټرټینمنټ راته فلم کتول راته فلم شایقین ډېر زیات وو سم فلم شایقین ډېر زیات شته او چونګې د فلم د عروج دور چې کله ختم شو نو سینماګانې په پوره پاکستان کې ورانېدل شروع شو دغسې په مردان کې هم سینماګانې ورانېدل شروع شو یو سینما ورانېده اخر دا چې 15 واړه سینماګانې د مردان نه ختم شوې نن یو وارې بیا د فلم شایقین دپاره یو خوشخبري ده یو د خوشحالۍ خبر دی چې په مردان کې 2 سینماګانې کولاو شوي دي شاهین 1 او شاهین 2 دا سینماګانې د شاهد فلم پروډکشن د سوري لاندې چلیږي هغوی به فلمونه ریلیز کوي اوس هم پرې د پښتو نوی فلم اوس خو مې زړګی شو کوم چې اختر راغلی هغه فلم پرې ریلیز شوی دی کوشش به کوو چې د پبلک نم د دې په حوالې سره خبرې اترې والو چې یاره پبلک د سینما د دې نوي سینماګانو په حوالې سره څه وایي جي ما سره ولاړ سره خبرې کوو السلام علیکم السلام علیکم د کوم ځای راغلی ماما د ګولي باغ ضروري راغلی فلم نه فلم ګورم بیا به ما په شپږ بجې کوم فلم به ګورې دا یو د خور به زړګی شه ښکاره کا خور به زړګی شه خاورې به زړګی شه که اوس خو مې زړګی شوې اوس خو مې زړګی شوې فلم دې چا خوښي شهید ارباز خان ښه ارباز او شهید دې خوښ دي واو دغه فلمونه ګوري واو او بدرمونی فلمونه چې کتلي په در صاحب هغه مخکې اوس نشته نو کتلي دي کنه واو فلم دې خوښي مردان کې سینما کولاو شو څه ویل غواړي خوشحاله ګونه بالکل خوشحاله پېښور ته پرشتو موږ به موږ بدلو پېښور ته وبتې پېښور ته بتلی او دلته ګورم دلته خلاص نظام دا لري په موږ د دوه منډه پېښور ته تل ګران مردان کې سینما کولاو شو خوشحاله قدرمنو یو 2-3 ملګري نور موږ سره ولاړ دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی د کوم ځای راغلی د مردانې مجي مردانې فلم لراغلی او جی فلم لراغلی ما شاهد خان سے فلم لګیدلې دی او لکه د فلمونه ما ډېر مخکې کتلي دي او اوس هم ګورم او د رومبي فلم راوړی تر د اوسه پورې زه ډېر زیات پسند کوم جی او د فلمونه لګو د عبرت میجي صبا خبره ده او جی مطلب د شاهد سے پهنه بالکل جی بالکل ډېر زیات مخ وخت په خپل ځاني جی ډېر وخت بعد تقریبا 12 کاله بعد په مردان کې سینما کولاو شو څه ویل غواړي جی دا خو لکه زه به دا ووایم چې لکه ډېر ښه کار وشه ځکه جي چې پېښور ته به تلو 800 به هم کرایي لګوله 700 هم ټیکټ ورکوو او جي چې راتلو به 2,500 روپۍ به لګېدې او بل د دې ځای ټیکټ هم لکه مناسب دی 300 روپۍ دی نو موږ دا وایو چې دلته که زموږ هر څه سره 2500 روپۍ ټیکټ د فلم 300 دی او جي 300 روپۍ دی جي ډېر ارزان نه دی بس پته نه لګي جي دا به 200 مهرباني دي عوامو سره ځکه چې ډېر وخت پس دلته سینما ولګېده 700-800 ټیکټ 1000 روپۍ ټیکټ دی جي پېښور کې دی فلم اوس خو مې زړګی شوې
1000 دی که 700 روپۍ ټیکټ دی جی. خو لکه دا د خلکو سره دوی او مینه د جی دلته 300 روپۍ ټیکټ دی او هر سړی لکه ډېر په شوق او په مینه ګوزه چې داسې 12 کاله پس جی دلته سلیما کولاو شوله جی. درګو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماما جی کوم ځای راغلی؟ دغه بشخالی ما. بشخالی سره راغلی مردان ته. اساسه چکر راغله سلیماګانې جوړې شي مې زه دې کې بلګو ګرځم چکر ما کار بو ما. لدی خوشاله شه پوسټر دی ورې سلیما دی. مې خوشاله دا شو چې لکه دلته نو ختم شوی وي کنه. تقریبا 12 کاله بعد مردان کې مردان کې بیا دا کولاو شوی دا د اختر له کولاو شوی. بالکل. نو بعد خلک ورته راځي مې ورته زه به هم تماشا کوم. اوس خو موږ سپینګیري شو په دې خو موږ ځان بایللې قتل ور فلمونه تا سلیما کې دغه کې بپراته وو فلمونه سګي چې د هغه زینو تم پکې تلی وو. کوم ځای ته تلی؟ لاور شوډیو ته. شوډیو ته تلی. مطلب شوق دی د فلم سره. او ډیر زیات هغه کې بدر منیر بو. د بدر منیر فلم ته. بدر منیر فلمونه د کتلی ډیر زیات. نور دې سوخ په جنګو کې سوخ. اوس هغه وخت کې یاسمین خان و د دیناس میلا غاړي وکنه. او مصر شاعر مو پکې داسې لکه ډېرې جینکې پکې نادر ممتاز یو جینۍ وه او پکې مردان کې سینما کولاو شو اړه دې سوي. نو بس دا خو شو لکه انټرټینمنټ دی مطلب خلک چکر راځي سیل راځي چکر راشي سیلو کې نو زه اوپر سړی خو دا کار دی چې په لوپرې به ورځې نو پرته کې ولور څه نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا کوم ځای؟ د مردان. یہ مردان ہے. स्काई एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ हर किस्म के घरेलू और ऑफिस के लिए फर्नीचर बाजार से बाराए दस्तयाब हैं। नीज स्कूल और कॉलेज के लिए हर किस्म के फर्नीचर की वैरायटी भी मौजूद है। स्काई एंटरप्राइजेस खूबसूरती और मजबूती की अहम मिसाल। पता सर अंजाम खान मार्केट, बगदादा, मिर्दान, खैबर पख्तूनख्वा। मोबाइल नंबर 0310989496 مردان کې 12 کاله پس سینما کولاو شو سوال غواړي. بس موږ به دا وایو چې خو شو چې کولاو شو. موږ د فلمونو شوقیان یو. بس فلم لرازو شاهد خان خوښو او شاهد خان فلم ګورو بیا زو. او دا سینما هم د شاهد پروډکشن دا. بس شکر دې موږ شکریا دا کوو چې دا سینما موږ لا جوړه. قدرمنو د شاهد فلم پروډکشن منیجر چې کوم طاهر صاحب زموږ سره ولاړی سره خبره درګو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاهر صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی بالکل خیر. سوال غواړي نوې سینما په مردان کې کولاو شو یو 12 سال بعد چې لوی مطلب ماشوم به زمي کیږي. نو سوال غواړي سینما په حواله سره. موږ اکثر ارشد سلیما کې ولاړو نو مردان والا نه دي. دی براتله نو موږ ته پریادونه کول یار وای. هلته نو ټیکټ هم وایلو او دلته بیا ټیکټ وایلو دا زمونږ 1500 روپۍ لګي. نو ما ارشد خان ته ویل یاره دلته دا ځای موږ صحیح کړی وو. ما ارشد خان ویل یاره ډېره ښه خبره ده که وشوله. نو به دا موږ وکړه دا سلیما او انشاءالله مردان والا دپاره ډېر ښه دغه دی. خوشخبري ده چې فلم شایقین لکه مطلب شته اوس هم ډېر زیات فلم شایقین شته او فیسیلیټي سینما او دنه لازمي ده چې دغه وکړه. خلک راځي ډېر خوشحاله دي او ډېر زیات خوشحاله دي. یاره دا ښه کار وشو دا سلیما کولاو شوله او ډېر زیات پبلک څه وایي د عوام څه رجحان دی مطلب چې راشي نو خوشحاله دی عوام کنه؟ عوام راشي داسې په دغه کې ګډېږي په ایمان داسې خوشحاله اکثر دا ملګری مي زه ته هم ته راځه یو ګروپ راځي او ډېر خوشحاله دي. دا اوس چې د شاهد صاحب فلم لګېدلی اوس خو مې زړګی شوې اختر کې لګېدو څنګه لاړو؟ به دا ډېر ښه لکه موږ پبلیسیټي هم نه وه کړې ډېره زیاته خو د اختر په شپه موږ دا سلیما کولاو کړه او بیا هم زه عوامو ته دا خواست کوم مردان PRC شاهین سلیما دې ته دې راشي بس دا لکه ټولو ته چې فلم کتو دپاره دې راشي او ډېر ښه دغه دی ښه سهولت دی هر څه ښه برابر دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته دې سینما کې څه کوې؟ دې سینما کې زه نیک سره راغلی یم د نیک سره کار کوم دفتر باندې. دفتر باندې تا په دفتر ډیوټي ده؟ دفتر باندې. څنګه پبلک څه ریسپانس دی خلک څه وایي؟ بس نوې کاروبار دی نوې ځای دی ورو به آینده لپاره به هر څه ټیک کېږي ورو به خلک راځي. بس موږ هم پبلیسټي شروع کړې ده خو زور او شور سره شروع ده. اوس کم سے کم د دې دا دویم اختر شروع کړې ده ورو عوام راځي 100-150 عوام بس راځي ورو کار روان دی. مطلب نوې سینما ده خو بیا هم 100-150 کسان راځي. 100-150 کسان ده. ډېر پبلک د لا پته هم نشته. ډېر خلکو ته پته نه لګي. اوس موږ په فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې هر څه پیجونو باندې هر څه شیر کوو. مردان خلکو لپاره هو دا یو خوشخبري ده چې 12 کاله پس سلیماګانې کولاو شوې او ځکه چې خلک پېښور ته ځي نو 1200 کرې هم لګوي او د مردان دپاره دا هغوی چې عوام راشي او دا فلم وګوري هلته دا نه فلم لګېدلی دی اوس خو مې زړګی شوې ځکه شاهد خان دی جهانګیر ته خلک راشي فلم وګوري چې خوښ کې فلم. قدرمنو دې وخت کې موږ سره یو ملګری ولاړ دی د سینما غالبا چې
ټیکټونه خرڅي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی جی شکر. دا راته ووایه چې ډېر وخت بعد په مردان کې سینما کولاو شو، څه ویل غواړئ؟ یاره سلیما خو تقریبا 12 کاله پس کولاو شوې نو عوام را روان دي. ښه په ګلس کې اختر کې هم فلمونه لاړل ښه مزیدار را شو او لا چاته پته هم دونه نشته. پبلیسټیانې جالي دي، هر ځای کې پروډوسټ لګې دي، تصویران چوکونو کې لګېدلي دي. نو عوام نیټ باندې ورکو خلکو ته عوام را روان دي، ښه په ګلس کې را روان دي. عوام خوشحاله دي. عوام یې خره چې دا سلیماګانې جوړې شوې مونږ لکه بیا واپس دا مارکیټ تازه شو. یا فلم شایقین ډېر زیات دي خو چونکې سینما نه وه سم دغه نو فیسیلیټیز نو دې وجې سلیماګانې پېښور ته تللې 15 سلیماګانې وې، ګولډینګ، ننداره، سپینزر، سانټر، تاج سلیما وه. نو سلیماګانې مالکانه انوارې کړې نو بیا خلک پتلل پېښور ته. نو پېښور کې به خلکو ته تکلیف هم لکه لرې وتلل. نو دا خو د مردان خلک اوس راځي د سواد نه، 400 نه، داسې نوخار نه، لکه ثوابې نه، دې ځایونو نه خلک راځي. نو هغوی عوام ډېر خوشحاله دي، عوام راځي او فلمونه په جمعې پر لکه جمعه په جمعه فلم بدلېږي، هفتهواري فلمونه دي، نوی هم پکې لګي، زاړه هم پکې لګي. د پبلک څه دغه مطلب ریسپانس دی؟ خلک راځي؟ خو زبردست خلک خوشحاله دي، ښه مزیدار راځي خلک. عوام شهید هم خوښوي، ارباز هم خوښوي، جهانګیر هم خوښوي، لکه اکټران ټول خوښوي. عوام ډېر خوشحاله دي. عوام وایي چې بس راځو. دا سینماګانې چې کوم دي دواړه سینماګانې د چا د شهید پروډکشن نه شروع شوي دي او شهید خان دی، ارشد خان دی، تنویر خان دی، دارونه دي. نو دا سلیماګانې هغې چالو کړي دي. جی قدرمنو زه شاهین سینما کې ولاړ یم. دا په مردان پی آر سی چوک کې ده، پی آر سی مارکیټ کې ده. ډېرو خلکو ته فلم شایقین ته اوس هم لا پته نشته چې په مردان کې سینما کولاو شوي. مردان کې 2 سینماګانې کولاو شوي دي، شاهین 1 او شاهین 2. د شاهد فلم پروډکشن د سوري لاندې دا چلیږي. نو که څوک د فلم شایقین فلم کتو شوقیاني نو دې سینما ته بالکل راتلی شي. اوس په د نظر اجازت غواړم هر چاته چې خوشحال اوسئ، آباد اوسئ، د الله په امان.